وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. حضرت زهرا یو داسې شخصیت دی چې هغه د رب رضایت دپاره صرف د رب محبت کې، د خپل پروردګار عالم محبت کې خپل څه کوم طعام دی، خپله څه کومه ټیکاله دی، خپله څه کوم مړی دی، هغه د چا تویر کوي. که چیرې هغې دروازې باندې، که چیرې د هغې در باندې یو مسکین راشي، نو هغه د خپل طعام هغې مسکین تویر کوي صرف د پروردګار عالم محبت کې. که چیرې یو اسیر، یو قیدي راشي، نو هغه د خپله ټیکاله هغې تویر کوي. که چیرې یو فقیر، یو یتیم راشي، نو هغه د خپله ټیکاله یتیم تویر کی. پروردگار عالم دی چې حضرت زهرا چوک دی. حضرت زهرا هغه یو شخصیت دی چې هغه د خپل بندگی کې، اطاعت کې هغه مقام ته رسیږي چې صرف د خپل محبوب والا، خپل پروردگار عالم والا محبت حاصل کوي. د غیر رضایت دپاره هغه هر قسم ته ایثار اور قربانی ورکولی شي.